وما آتاكم الرسول فخذوه او هغه چې درکړي دي تاسو ته رسول نو اخلئ وما نهاكم عنه فانتهوا او هغه چې منع کړي تاسو د هغې نه نو منع شئ. پیغمبر چې کومه خبره تاسو ته کوي هغه به منئ، پیغمبر چې تاسو له څه نه منع کوي نو د هغې نه به منع کېږي. قرآن کې په دې باندې دنیا دلیلونه دي او دا اوږده موضوع ده. حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. رسول صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو د یو کار نه منع کوم نو دا کار به بالکل پرېږدئ. و اذا امرتکم بامر او کله چې تاسو د یو خبرې امر وکړم چې په دې باندې عمل وکړئ فاتوا منه ما استطعتم نو دومره عمل به کوئ څومره چې ستاسو طاقت او وسي. ګور رسول صلی الله علیه وسلم چې سنه منع کړی منع کېږي به چې سمې راته وي هغه به کوي. خداو به کې نه وي چې زمونږ د علاقې مولیان زمونږ په ملک کې به خلک عمل کوي که نه کوي، زمونږ په مذهب کې داسې شتي او که نشتي، زمونږ کتابونه والا څه وي، زمونږ صابیاق صاحب څه وي، پلانی صاحب څه وي. دا قصې به کې نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راورسېده نو په هغې باندې به ډایرکټ څه کې عمل به وکړي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې دا خبره کړې ده وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. مونږ چې کلم یو قوم ته الله پیغمبر لیږو نو دې لپاره لیږو چې خلک ولا خبره ومني. د دې لپاره نه لیږو چې صرف په خوله باندې وایي چې مونږ د پیغمبر خبره منو، په پیغمبر نظر شم او قربان شم ها د هغه یوم پیدایش باندې چې خوشحالیانې منو او صرف دا خبرې بس دغه لپاره پیغمبر علیه السلام شي. او چې کله د طاعت خبر راشي مسله دې ته بیان کړه د قرآن او حدیث نه به زما مذهب جدا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه محبت چې ته دعوه کول. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. الله موږ چې کلم پیغمبر لیږو د دې لپاره لیږو چې خلک دغه اطاعت وکړي او خلک دغه خبره ومني. وقرآن کې الله وبل کوي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. کوم خلک چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف ورزي کوي هغه دی ویریږي دینه نشي چې هغه باندې د فتنه را نشي یا چې عذاب را نشي دي خبر نه بيري. نو ګور الله چې دوه کې به یو راځي فتنه او یس عذاب. کوم سره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو مقابله کوي او باغی پوری ټوغي کوي او باغی پوری خاندي او چې نه د زمونږ د پاره نه د پلاني مذهب ولا د پاره حدیث ته د پلاني مذهب ولا د پاره او د تقسیمات به کې کړي نو دې سړي باندې الله وی دې ویری د فتنې نه او یې د عذاب نه ویری لازم بده باندې راځي. هغه باندې یو دلیل له سلمہ ابن الاكوع رضی الله عنه وی وان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله. یو سړي د رسول په خوا کې ناس او په ګس لاس خوراکي کو رسول صلی الله علیه وسلم کل بیمینک بخیل اس خوراک کو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی دا خبره هغه ته لا استطيع ځنی چې مخوړې. لکه نن سبا چې چاته د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کې نه دا سره 50 باندې شتي چې زه په دې حدیث باندې عمل نشم کولای. د 50 نوم چې باندې شتي ته واسمه خبره وکړه خو کوشش بر دې او د دې کس دی ولعیاذ بالله چې د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل ونش. دا پرې د عوام مولیان باز گمراه مولیان په دې کوشش کړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې عمل دا ونش. خان دی په پتا پوری خطه چې دا وی چې موږ حدیثونه منو دي به ته وي ته چې دا وی چې موږ حدیثونه منو په دې پلاني حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دې کړي ته کولای شي مطلب څه دی؟ نه زمړه د رسول صلی الله علیه وسلم هر کار غوښګ نشي کولای خو دې صفای نشي ویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم هر کار څوک نشي کولای. نزدیک به ته به دا وي خچ رسول صلی الله علیه وسلم دا کړی ته کولای شي. رسول صلی الله علیه وسلم چې خپل نوسی چې کړی د مانځ کې مونږ کو ټول خپل نوسی ځان سره نه راوړي ته خپل ځای ولې نه راوړي. قمقلان خبري منګه دا وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم دې لپاره دا کار نه کړی چې تاسو یې کوي دي سي او امر یې نه کړی او عبادت نه خو لري عبادت دې شي کوي. رسول صلی الله علیه وسلم دې لپاره کړی دی کبل پر دې سي حالت راشي نو خیر دی به چتولې شي ماشو مونږ دغه وایو خصبه کدي سي حالت رالو مونږ هم کوو کدي سي حالت رالو چې ومنځه ولاړو ماشوم را سره خوا کې و نو سي یا زوی او یا لور ناغم سره بغي کې چتو ومنځه کې نو رسول صلی الله علیه وسلم دا کار د جواز د لپاره کړی چې د امت ته پته ولګي چې دا کار سره د جایز دی به ټوغي کوي خان دی مسخري به کې د رسول الله په حدیثونو پورې خان رسول الله خو دا کار کړی تاسو ولې نه کوي. الله اکبر منګ هم کوو چې زه خورای شي کنه
او د انکار نه کړي او نه الحمدلله با خلکو کې چې ځان سره مقینچان یې خو د رسول الله د حدیثونو مقابله کو او کټکو حدیث به تاوی چې د رای سره برابر شي او دین تاویږي چې د حدیث سره برابر شي مخا خلک الحمدلله د الله په توفیق سره مونږ تاویږو ځان برابرو سته حدیث ته ځان برابرو د رسول الله خبرې ته ځان برابرو خو دې څنګه کوي چې اوس راولګو د رسول الله خبرې چې دغه تورات او چې زمونږ سره برابر شي زمونږ د رای سره برابر شي خیر دې کې د رسول الله په خبره کې مونږ چې تعویل کو دغه معنی بدل کړه کله منسوخ کړه او کله سره سکو کله سکو کم ظلم چې د رسول الله د حدیثونو سره د مبتدعين او د متعصب مقلدین کینو ته بوتاریان شي ګور د رسول الله د حدیث ولا لازم که خبر او تخکار بل لرته قسم خورن د الله بکور کې چې د رسول الله د حدیث یعنی معمولی خبره بالکل معمولی خبره نه الحمدلله زمونږ تعلق د قران او حدیث سره او زمونږ خبره چې اوري باغی باندې دلیل من القران او حدیث قال الله وقال الرسول الله سبحانه وتعالى په دې منهج او په دې مسلک باندې الله سبحانه وتعالى موږ مضبوط ساتي کله چې د رسول خبر را ورسېده نو باغی باندې عمل شروع کو ډایرک الله واستاب جون کې برکت واچي ستاب مال کې برکت واچي ستاب عبادت کې ستاب مخ کې ستاب جسم کې ستاب هر عمل کې الله سبحانه وتعالى برکت واچي او برکتی جون به ته تیرې چې کوم د رسول الله حدیث په شي ګرځي به باندې عمل کې تراغونه ته پوښتنه کې دغه جون سونه برکتی جونی سمره د خوشحالي جونی بلغه عبادت کې یو خاص خوني لکه مثال کې تمانځه دراري ایو سره بل کسرات یا مثال کې دي سی وو تمانځه دراري او صدور کسان د سره نور رالو منځره او د پینځه کسان منځه ولر دا یو چې ول دي منځه ته ودرېدو نو بس خپل خاصه طریقه باندې موزیکو بیا د اخر کې ته تبوسو ګورو څنګه دا کوم ته مور پلر خو هغه موږ مو کو ځکه زر کو او موږ د پلاني امام سي په مسلک باندې هغه ویلي چې دي څه کوي هغه دویم هم دا چلو کو په خاص طریقه باندې دنه لګ اختلاف ولکه ته ولي مو خدا مور پلر خو پلاني مسلک د دینه جدا ادریم دي سلورم دي جدا د پینځم ولاړ د منځنه خپل خونه ولکه ټولي د دوی د منځونه دي چې خون بګینی شي ستاسو ګډیر خون دی وګد ولاړ دی په آرام کې د منځوري هغه وی چې هر حرکت کوم په منځ کې نو زما په زړه کې دای چې د زما د زړه سر محمد صلی الله علیه وسلم ماته خوله نو په عبادت کې صحیح خونی ته جو منځ ودرې دي لاسونه دی ګولي خی په قسمه کې خو د رسول صلی الله علیه وسلم خوري تاول رفلدین کول په منځ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوري تاولی د سجده دي شوګر تاولی رکوع دي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي نو باغه د انسان ته احساس چې زو سکوما عبادت کوما او دا بل هغه یو عادت ته بس پوره کول غواړي پلار نکوي موږ ته خوله ابل دې سپینګری سره ملاو شو او هغه سپینګری بل خبره نه کوله دغه به وي چې ما بس خبره موږ قرآن او حدیث وي سوې نو پلار نکوي به زموږ دانه دغه یو خبره غراټینګ کړو چې ما بس سموي وي سوې یاره پلار نکوي به زموږ نشي مسکه به شي پلار نکوي به دا خبره نه کوله پته نه چې استاد د کوم ځای نه زده کړی نبی هغه لنډه دا خبرو کړ چې مشران ما ته پوښتنه کومه کې سم دی چې مشران په غلطه نشي کېدای او دغه هغه مطلب دی مشران چرته په غلطه نشي کېدای نکه مشران خبره قرآن حدیث خلافی ته د مشران منی او قرآن حدیث وا پرې دی ولید بالله د دې بعضو خلکو سوچ دي چې دغه کس رسول صلی الله علیه وسلم او ته په خیل اس خوراک کواغوي زین شم خوره رسول خبره ونه مثلا چې وړه خبره ده خو رسول صلی الله علیه وسلم په خیل اس خوراک کواغه بغس کوله څنګه مګه خبره خونه ده لکه دا بس خلک سوي شیخ صاحب اسی بغیر بلدین خموس کی کنه کی موږ بس صحیح ده چې کی نه بیا صحیح ده موږ دغه تاسو کو نو بس دغه معلومات کی کنه او کی هغه کی بیا صحیح ده کی بیا د پیغمبر په طریقه موږ سکو خو چې موږ وشي دې څه کوي سره دا وجه وړه خبره بغس لازم خوراک وکړو دومره غټه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لستطعت الذي کی چرته په دغه لاس خوراکونه کی ما منعه الى الكبر رسول الله التكبر د لاس د زمانه خبره ونه منه دغه تکبر دی نسلم رضی الله عنه وی فما رفع الى فيه وی د مرګ پورې دي سړي خیلاس به د خلیته نه اوچت شي شل شو بدغه زیبن الله سبحانه وتعالى شل کو ولی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبري مخالفت وکړو او دا حدیث په صحیح مسلم کې نو کوم ځکه چې تاسو خبره
راورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې عمل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم كل امتي يدخلون الجنه زما ټول امتیان به جنت ته شي الا من ابى سوى دا سړي نه چې هغه انکار وکړي چې نه صحابي رسول الله ومن ابى دي سوچتي چې دا وجه جنت ته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم من اطاعني چې زما خبره ومنله دخل الجنه او چې ونه منله فقط ابى نو د اصل کې انکار کو خو بخله ونه نور خو انکار کو جنت ته تلونه لکه اوس موږ ته الله واضح خبره کړې چې د جنت لار د چا په تابعداري کې ده رسول الله په تابعداري یو سړی چې پیغمبر تابعداري نکو نو خو نتیجه دار وته چې جنت نه غواړم جنت ته پرګره بل لار نشته یو لار دی یو او هغه د قران او حدیث لار الله سوي وي دغه یو لار راونی سي ولا تتبعوا السبل او د ډیر لارې پرې دي ډیر لارې به پرې دي یو برانی سي دا بس سوي وي ټولي سيدي لکه الله یو سيده او دې سوي ټولي سيدي منزل او مقصد زمونږ د ټولو یو دغه طریقې سړي طریقې جدا دي غلطه خبره الله سبحانه وتعالى موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مرګ پورې مضبوط ساتي او الله زموږ حشر د قیامت پر ورځ دغه سره وکړي